د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي په هرات ښار کې معتادین په اسانۍ سره مخدره توکو ته لاسرسی لري او پولیس د مخدره توکو د پلورنې مرکزونو په بندولو کې پاتې راغلي. په همدې حال کې یو شمېر په مخدره توکو روږدي کسان وایي په ناخواسته توګه د دې بلا وخلوی تلویدلي او که زمینه ورته برابره سي پرې به یې ږدي. نور حال په دې هکله زموږ د همکار په راپور کې واورئ. هرات ولایت چې د هیواد په لویدیځ کې د ایران هیواد سره ګډه پوله لري ډیری شمیر اوسیدونکي هرات ولایت چې د هیواد په لویدیځ کې د ایران هیواد سره ګډه پوله لري ډیری شمیر په مخدره توکو روږدي کسان پکې شتون لري. هرات میشته وګړي د حکومت غواړي چې دا کسان د ښار څخه راټول او یو ځانګړي ځای کې ځای پر ځای کړي. دولت باید اینا جمع‌آوری بکنه اگه یک جای به اینا مخصوص پیدا کنه. اگر میتونه بزنا خدمت نمیتونه یک دیوار بلند درست کنه بزنا امنون های نربز هر کسی مردنی بمردنی بر رست کار کنه یال کدینی یال کنم دیگه چیکار کنی ازدا چی استفاده کنی دیگه کار نمیتونه اینا کار کردن اگه مواد نکشم هم شور خوردن نمیتونه. د ولایتي شورا یو شمېر غړي پر حکومت په انتقاد وایي په واري واري د معتادینو د راټولولو غوښتنه کړې خو عملی اقدام په دې برخه کې نه دی شوی. به هر گوشی از شهر که شما خواسته باشیم یک آدم معتاد همون ساده و عدی دسترسی پیدا میکنه به مواد مخدر. متاسفانه اینمی 114 میلیون افغانی هم که ما گزارش هایی که ما داریم که در بخش جمع‌آوری معتادین این پول تخصیص داده شده و هیچ نتیجه هم نمیده. متاسفانه اینمی پول حیف و میل شده مصرف از هم هیچ نتیجه ما به دست نمیاریم. ښاغلی کروخي پر پولیسو هم نیوکه کوي چې ګواکې د مخدره توکو د پلور مرکزونو په تړلو کې پاتې راغلي او روږدي کسان په اسانۍ سره خپل د اړتیا وړ مخدره توکي ترلاسه کوي. بارها و بارها این موضوع ما همراه مقامات امنیتی هرات شریک ساختیم که اگر پلیس خواسته باشه اینا جمع‌آوری کنه بسیار به سادگی میتونه اینا رو جمع‌آوری کنه. متاسفانه اقدام جدی در بخش مواد مخدر متاسفانه در ایران صورت نمیگیره. د بلې خوا روږدي کسان بیا خپل د اوس ترخه او پخوا ښه ژوندانه خبرې کوي او وایي په ناخواسته توګه دا بلا تلویدلې. ضعیفانو همین کمک کنه که خونه زندگی داره. حالا شما درد دل ما چی خبر دارین؟ مثلا خونه زندگی دارم به ایران فهمیدین کار از دست ما بر نمیام ما برم مثلا پیار بابوم آشغال جمع کردن نه خدا شایده بیتنی زندگی جشتمین جنبه منم در شکسته هم اگه همین کار نکنم برم دزدی کنم بچه همه بیا برم تکده برم من نمیفهمم تکده چیه برم گدایی کنم من 3 سال به خدا در یک خونه نزدم دست خود دراز نکردم تو به ما بده پول بده همون زحمت خیری میکشن در میارن خرج میکنم. بچه ها زیاده که میفروشن مثلا کی؟ از بکو میاره مقصد دلارا میاره مقصد از علمان میاره اینجا میفروشن پاس میرن دیگه تو معلوم جایش مشخص نیست که تو معلوم باشه که جایشون هست ما برم بگیرم. اینا تا 20 گرفته تا 500 150 20 کسی که مقصد کار کرده باشه 50 و 100 میگیره اونایی که کار نکرده باشه یه دانه 20 میگیرم تا وقتی گذارم میکنم تا کار برام پیدا شه. باز کار که پیدا شه 2 ساعت گرفت 3 ساعت گرفت ما هم مواد میگیریم بالاخره مواد مصرف میکنیم. د بلې خوا د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي د دې لپاره چې د مخدره توکو د پلور څخه مخنیوی وکړي د مخدره توکو په وړاندې مبارزې پولیسو ته دنده سپارلې او هغوی په دې برخه کې جدي اقدامات کړي. ما تمام برنامه‌هایی که در راستای جلوگیری از فروش مواد مخدر داریم توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر عملی می‌سازیم و این نیروها هم تا حالا تلاش‌های جدی کردن و این تلاش‌های خود جدی ادامه خواهند. هرات ولایت کې د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د 1 لک په شاوخوا کې کسان په مخدره توکو روږدي دي چې یو غټ شمیر یې د هرات ښار پر سړکونو ژوند تیروي.